خبر شاملول ناران څخه. ناران کې 15 سیلګر د دریای کنار په غاړه د ټیک ټاک جوړولو دوران اوبو وړي وروستو ریسکو 1122 د دوی د بچ کولو کوششونه کړي. نور تفصیل اخلو د انډس نیوز نیټورک مردان بیورو چیف او سینئر صحافي واجد خان هوتی نه. جی واجد خان هوتی د ناران دغه پیښې په اړه تفصيلات زموږ د کتونکو سره شریک کړي. بالکل حبیب الله همدرد که تاسو خیال دی نو دا ناران علاقه ده او ناران ته د شیخ پورا نه چې کوم سیلګری راغلو چې ګرمي ده نو سیلګری ډیر زیات را دي. دغه سیلګرو ټیک ټاک جوړولو او 15 کسانو دغه د شیخ پورا راغلي د شیخ پورا علاقې اوسیدونکو 15 ټیک ټاکران چې دی په ډاله کې ناس و دریاب په غاړه باندې په دریای کونهار کې دوی په باقاعده توګه باندې ټیک ټاک جوړولو په دغه دوران کې سیلابي ریله راغلی دریای کونهار کې او دوی یو وړل. په دې دوران کې مقامي خلکو 112 سره رابطه وکړله او دغه 15 کسان چې دا ریسکیو کړي شوي دا بچ کړي شوي دي. خو ولې د دوی نه چې کوم ډاله ګاډی دی هغه دریاب وړی دی. د دې نه علاوه ضلعي انتظامیه په باقاعده توګه باندې ټولو خلکو ته دا وینا کړې چې د 144 لګېدلی شوي د لحاظه د دریابونو غاړې ته مد ځکه چې د 1 جولای نه والا تر د 15 جولای پورې محکمې موسمیاتو پیشنګویي کړې ده. ځای په ځای بالکل حبیب الله همدرد که تاسو خیال دی نو دا ناران علاقه ده او ناران ته د شیخ پورا نه چې کوم سیلګری راغلو چې ګرمي ده نو سیلګری ډیر زیات را دي. دغه سیلګرو ټیک ټاک جوړولو او 15 کسانو دغه د شیخ پورا راغلي د شیخ پورا علاقې اوسیدونکو 15 ټیک ټاکران چې دی په ډاله کې ناس و دریاب په غاړه باندې په دریای کونهار کې دوی په باقاعده توګه باندې ټیک ټاک جوړولو په دغه دوران کې سیلابي ریله راغلي دریای کونهار کې او دوی یو په دې دوران کې مقامي خلکو 112 سره رابطه وکړله او دغه 15 کسان چې دا ریسکیو کړي شوي دا بچ کړي شوي دي. خو ولې د دوی نه چې کوم ډاله ګاډی دی هغه دریاب وړی دی. د دې نه علاوه ضلعي انتظامیه په باقاعده توګه باندې ټولو خلکو ته دا وینا کړې چې د 144 لګېدلی شوي د لحاظه د دریابونو غاړې ته مد ځکه چې د 1 جولای نه والا تر د 15 جولای پورې محکمې موسمیاتو پیشنګویي کړې ده. ځای په ځای باندې بارانونه هم شروع دي. ځای په ځای سیلابي ریلې هم را روانې دي. لہذا د دې د بچ کېدو دپاره ضلعي انتظامیه وایي چې دلته چې کوم دی د دریاب په غاړه باندې بالکل چاته هم اجازت نشته. دغه 15 ټیک ټاکران چې دا بچ کړي شوي دي په ناران کې دریای کونهار په غاړه او دا باقي پاتې د هغوی سره چې کوم ګاډی و هغه ګاډی اوبه وړی دي. جی ډېره مننه واجد خان هوتی موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو. د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز. इंडस न्यूज़ नेटवर्क द टूलू आवाज़.